السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو څو ورځې وړاندې مونږ په بریکینګ نیوز په باره کې مونږ ویډیو اپلوډ کړی و چې که تاسو داسې ویډیو جوړول غواړئ نو تاسو مونږ ته په کمنټ کې ووایئ. بیا ډېرو لکانو مونږ ته په واتس اپ کې هم میسیجونه وکړل او په کمنټ کې هم وویل چې مونږ ته د دې طریقه وښایه. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د بریکینګ نیوز ویډیو طریقه ښیم چې تاسو په خپلو عکسونو باندې څنګه بریکینګ نیوز ویډیو جوړولی شئ. نو زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو جوړولو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې د KineMaster اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او بیا به تاسو MPT پروجیکټ باندې به کلیک کړئ. دلته کې به تاسو په میډیا براوزر باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو یو بیک ګراوند چې کوم دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ او د بیک ګراوند به تاسو دومره مخته بوځئ چې څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک کړئ او میډیا باندې به تاسو کلیک کړئ او د ویډیو چې کوم دی دا به تاسو دلته راوړئ او سیز به ورته لږ معمولي شان غټ کړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ او د ویډیو به تاسو وګورئ چې څومره وي او عمره به تاسو بیک ګراوند جوړ کړئ. په دې کې انچې باندې به تاسو کلیک کړئ، ټرم ټو رائټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او ویډیو به تاسو دلته راوړئ. دا ویډیو به تاسو معمولي شان مخکې کړئ او ګورئ چې کم ځای باندې تاسو عکس ولا چې کم ځای دی هغه راوځي بهر ته. نو بیا به تاسو په لیر باندې کلیک کړئ او په میډیا باندې به تاسو کلیک کړئ او کم تصویر چې تاسو دلته جوړول غواړئ هغه تصویر به تاسو دلته راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ خپل عکس او بیا به تاسو دلته راشئ او دغه چې کوم دی کراپینګ په کراپینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. د عکس چې کوم دی دا تاسو بیا کرپ کولی شئ. چې کله تاسو په کراپینګ باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو د سیډ نه هم عکس کرپ کولی شئ، کټ کولی شئ او ښکته سیډ نه هم کرپ کولی شئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته راشئ په دې 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. سینډ ټو بیک سینډ ټو فرنٹ باندې به تاسو کلیک وکړئ. سینډ ټو فرنٹ باندې به برینګ ټو فرنٹ باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو د عکس چې کوم دی دا به تاسو ګورئ چې کوم ځای نه د تاسو عکس ځای راوځي بهر ته نو هلته به تاسو د عکس بوځئ. دا دلته کې نو دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس چې کله په عکس باندې تاسو کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته کې په چابۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ او معمولي شان به تاسو مخکې کړئ او ویډیو بیا به تاسو د عکس هم ته معمولي شان مخکې کړئ او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. نو زه تاسو ته صرف د دې طریقه ښیم، تاسو بیا صحیح طریقې سره په خپل موبایل کې داسې ویډیو جوړولی شئ. زه تاسو ته صرف د دې طریقه ښیم او که تاسو دلته کې لیکل کول غواړئ په دې سیټ د دې باندې نو تاسو به د ویډیو معمولي شان مخکې کړئ. دلته کې به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ او ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې چې تاسو څه هم لیکئ نو هغه تاسو لیکلی شئ. مثال کے طور پر زه پشتو فوټو ایډیټینګ لیکم چې کله تاسو پشتو فوټو ایډیټینګ ولیکلو نو تاسو بیا په اوکې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته نه تاسو ورته دا به تاسو دلته راوړئ او دلته نه اوس تاسو ورته کلر هم چینج کولی شئ. که تاسو دلته چیرې د لیکلو ته چیرې کلر چینج کوئ نو دا کلر تاسو چینج کولی شئ. مثال کے طور پر زه د شین کلر ورکوم نو دا باندې اوکې باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ زموږ لیکلو کلر چې کوم هغه چینج شولو او که تاسو سټایل چینج کول غواړئ د لیکلو په دې ډبل ای باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا تاسو ته سټایلونه دي چې کوم سټایل کې هم تاسو لیکل کول غواړئ په هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو ګورئ زموږ لیکلو سټایل هم چینج شولو. بیا به تاسو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او ښکته به راشي. تاسو په ویب رایډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ویب رایډ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ګورئ زموږ ویډیو څه داسې لیکل چې کوم دی هغه داسې شان راوځي. یو ځل زه ویډیو پلی کوم تاسو یې وګورئ. دا ګورئ نو زه تاسو ته صرف طریقه ښیم، تاسو به په خپل موبایل کې به صحیح طریقې سره جوړه کړئ. که تاسو دلته کې نور لیکل کول غواړئ بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ او ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې چې تاسو څه هم لیکئ هغه تاسو ولیکئ. زه تاسو ته چیرې دلته کې صرف تاسو ته د ویډیو طریقه ښیم، تاسو بیا په خپل موبایل کې صحیح طریقې سره جوړولی شئ. که تاسو ته صحیح طریقې سره ویډیو طریقه ښیم نو بیا به ویډیو ډېره زیاته ستره شي نو د وجې نه زه تاسو ته شارټ کټ طریقه ښیم او تاسو بیا په خپل موبایل کې صحیح طریقې سره ویډیو جوړولی چې څنګه یې تاسو غواړئ هغه شان یې تاسو جوړولی شئ. او دلته کې مثال کے طور پر تاسو بیا د بل عکس ځای راغلو نو دلته کې بیا بدل عکس هم جوړولی شئ. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک کړئ، میډیا باندې به تاسو کلیک کړئ او بل عکس چې کوم تاسو دلته کې جوړول غواړئ هغه عکس به تاسو دلته راوړئ او هماغه شانې طریقه به وکړئ. په کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او سینډ ټو فرنٹ باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دا ویډیو چې کوم دی د بریکینګ نیوز ویډیو نو دا ما په خپله جوړه کړې ده. دا ویډیو لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم. دا ویډیو چې کوم دی تاسو دا بیا تاسو د ډسکرپشن نه راډاونلوډ کولی شئ. د نننۍ ویډیو دا د بل ویډیو پر خپل رول فن لاته اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپرم د الله په امان.